پروي د سلام ابن اکوان کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم د اسلام قبيله وسړي ولګلو چې اعلان وکړ چې د عاشورا پورز باندې خوراک کړي نو باقي ورځ روزه ونیسي او که چانه وکړي نو پر ورځ روزه ونیسي دا کوم موسم مشتري هیڅ ناسخ لپاره نشته ثواب څه دی عجيبه ثواب نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د عاشورا د روزې د نیولو سره د تیرشي کال ګناهونه رب العالمین ټول دې سړي له معاف کوي څومره خولي نه هم لسم یا لسم ولا سم او موږ څنګه ګناګار خلک او د عرفه د ورځې د روزې نیولو سره رسول الله فرمایي یو کال مخ یو کال وسه ګناهونه الله معاف کوي یو کال مخ او یو کال بیرسته سنن ترمذی وغیرہ کې د ابو هريره سے روایت ده چې نبی صلی الله علیه وسلم بغرواله ورکول د رمضان د میاشتې خورو سره محرم د میاشتې د روزې په نیولو بارک لکه دقه خبر امام محمد ناصر الدین البانی سے په ارواء الغلیل څلورم جلد یوسل ون نمبر صفحه کې فرمایلی دي او به ویل چې اسناد می دي صحیح دي ابن ابي شيبه دا خبر نقل کړی ده چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د عاشورا روزه مخکې انبیو ام ولیدي او تاسو ام نشه بدرالدین عینی دا خبره به ذکر کړي نو موږ د رسول الله د امر د وجه نه نشو نه شهادت د وجه نه او نه د فرمایش د وجه نه سوا د رسول الله د امر نه